الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن زموږ تاسو خبره شروع ده په باره د یو صحابي کې عبد الله ابن حذافه السحمي رضی الله تعالی عنه. عمر بن الخطاب د باره کې ویلي دي: حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه وانا ابدا بذلك. ناس چې څومره مسلمانان دي په دې مجلس کې، په دې ټولو باندې دا خبره لازم ده چې د عبد الله ابن حذافه السحمي رضی الله تعالی عنه تنده مبارک خل کی او د ټولو نمخ کې اول زور باندې شروع کو. عمر بن الخطاب راوچت شو او د عبد الله ابن حذافه تنده خل کې دغه نورسه به یو ملګری به بل ملګری به بل ملګری به بل ولی خل کې غیر پر وجه ورسه ذکر کیږي. محدثین او تاریخ ولې د مبارک لري چې دا د هغه انسانانو نه دی چې د تاریخ عجیب زبانه ور باندې راغلی ده. عجیب وخت د دوه لوی بادشاہانو سره د مخامخواله راغی په ادبار د منشتو، په ادبار د کتابت سره، چې یو د فارس بادشاہ او بل د روم، یو لوی قیصر ویری او بل لوی کسرا. یعنی عبد الله ابن حذافه السحمي رضی الله تعالی عنه هغه انسان دی چې د یو تشکیلی یو کړي تشکیل دی یو بادشاہ خواله شوی دی او به تشکیل دی بل طرف باندې شوی دی. او په هر زمانہ کې عجیب قصې دي. اول به هغه قصه ذکر کو چې کله د کسرا بادشاہ خواله ورځي په کومه طریقه، دغه نورسته به چې د روم خواله ورځي په کومه طریقه باندې. تقریبا شپږم کال د هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد کې ابن قیم صاحب زاد المعاد کې دا خبره لیکلې و چې د ډیرو بادشاہانو لا زد دعوت ورکم په اعتبار د کتابت سره خط ورته ورکو. په کومه طریقه باندې ملګری راجمع کړو چې دې کې ډېر اثر پریوږي، خو شرط پکې چې ته یو ټاپا مهر جوړ کې پاغه باندې بولګي، ځکه د خط تعظیم د بادشاہ په ځړ کې هغه وخت راځي چې په دې باندې مهر لګېدلې. محمد رسول الله په لیکلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر احترام ساتل دي چې اول لفظ د الله لیکل دي، به د رسول لیکل دي، به د محمد. پکار دا چې برن اول لیکل محمد، به رسول، به الله. لیکن په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د الله ادب ډیر اوچتو، ډیر غالبو. سړي دعوتونه کړې دي د بادشاہانو د خطونو په ذریعہ باندې، نو یو په هغه انسانانو کې چې د کسرا بادشاہ په طرف باندې ورځي، د قیصر بادشاہ په طرف باندې ورځي، یا د پاریس د امپراتورۍ په طرف باندې ور روانيږي، یا د روم د اغلوی طاقت په طرف باندې ور روانيږي. عبد الله ابن حذافه السحمي رضی الله تعالی عنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورولېګل او د خلکو له د تشکیل وسکی چې هغه بالکل دوی په لغت باندې نه پويږي، د دوی په عادتونو باندې نه پويږي، دغه د مزاج سره د آشنا نه دي. او دا خبره ورته کوي چې ته به وس د خپل دین پرې دی او د یو بل چا په روانيږي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې دی خلکو دا د خپل اتباعونه یو تابع ځان لګړلو چې وس موږ د په روانيږو. دا غوښمن پر ګروپونو کې یو کسته او موږ له دعوت راکې اوس به د په موږ ور روانيږو، دا موږ عقل نه مني، دی له موږ تیار نه یو چې هر قسمه دښمنی هغه له موږ ودرېږو. او دا سفر هم ډېر د خطر نه ډک. کم سړي چې بری سفر کې قدم اوچت کړي دی هغه به ورک شوی دی، او د شلوي سفر نه بیرته راګرځیدل چې چا کیږي هغه ډېر کم خلک و، ځکه وجل هغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل ملګری را جمع کړه، د دې په دې منځ کې د خطیب په صفات باندې ودرېدو. اول د رب العالمین حمد ویلي، بعد دغه نه د الله رب العزت ثنا ویلي، تشهود ویلي، او به ویلي چې اما بعد اسما ملګرو اسما اراده ده چې د اعاجم او د عجم بادشاہانو له خطونه ولېګم، خو ګوره ما سره بده کې جګړه او اختلافونه کې لګڅن چې بنی اسرائیل په عیسی ابن مریم باندې کړو. اسما دا خبره ومني کمه ځته بده کې ما سره نه کوي. ټول ملګرو ورته ویل چې یا رسول الله من به هغه څه غواړو، هغه څه اراده کوو چې کم ته غواړې، ستا امر زمنګ منل. ته موږ له تشکیل راکوا کده جنگ صورتي جنگ په طرف باندې ور روانېګو، کده خطونه زری خطونه د سره وړو، کده دنیا هغه سترګې او کافر ولې نه یو موږ له تشکیل لا کې چې دا خط داغه په طرف باندې وېسه اکی واځي په خپل اسمنه یې پیدل موږ روانېګو د الله په فضل کرم سره. موږ له مهم ستا رضا او موږ له مهم د رب العالمین رضا ده. چون شراب کې موږ نه کوو د شملګری د امیر سره شکلې به داغه هیڅ وخت کې مزاج باندې بوج نه راشي.
نبی کریم علیه الصلاه والسلام شپږ کسان انتخاب کړه. په دې شپږ کسانو کې دې پلاسونو کې خطونه ورکړه او د عربو د عجمو بادشاهانو لا یو په هغه شپږ کسانو کې سیدنا و امامنا عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ دی. نبی صلی الله علیه وسلم کسرا بادشاہ دا ور تشکیل کې چې د پاریس حکمرانو وېدا خط تعالی درکوم دا بيدی جنويسي او اغله ما دعوت د اسلام ورکړې دی هغه چې کله دا وګوري اسلام براوړي کشیر ته راوړل اسلام طالبان به ډیر خیری اگر لپاره به ډیر خیری. عبد الله ابن حذافه صحابي دې شونه ویل چې زه یوازې موږ د جماعت خدمت می واځي نشو کوي ته پلانې ملګری راشي چې هغه وړي به زم کوم کاغه نه زم نه کوم. کله چې دا خط واخصونه لاړ خپل اس برابر کې د خپل بیبي زوجې سره الله پامانی وکړه د خپل بچو سره الله پامانی وکړه او نور د محمد رسول الله د امر موافق د لوړو او جوړو په سفرونو باندې روان شو. د شغونډې په مخ لړاتلې چې د انسان سترګو پورته کار نه کو په دې بو خطو کله بده چې دشتو کې اعلان ورکته شو چې انت بسړې بالکل معلومېدلونه وحیدا فریدا ليس معه الا الله په دې حال کې چې اکی आवाज او یکتاو څوک ور سره نو مگر आवाज رب العالمین په غرب باندې روان دی आवाज الله اعلان دې پسمه کمن روان دی आवाज الله تر دې پورې چې د پاریس علاقې له ور رسیدو د شیرانین دي خطرناک خلک وې په دې وخت کې هغه بادشاہ طلب د اجازه او کې جماعت څخه خطر وړ استغفار دروړم. بادشاہ په دې وخت کې خپل عمل را جمع کړه کسان را جمع کړه وی ویلې چې د چا د خوانه څوک راځي او هغه مال خطر وړ دی پاږي کې به څه خبرې نو د خپل ملګرو له ویلې چې دا کم زید اسما د ناس دا ډولي کوي قالون نور باندې اوار کوي ورخمو کپڑے ور باندې ولګوي او مختلف مشتران را واسطه شملو قلو والا د چې کله حاضر کړه دغه نورس عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد هغه اجازه وکړه ورته ویل چې راځه اوس را داخل شې موږ د خواله مخکې موږ مجلس برابر کړي نو اوس برابر کې عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ چې کله د پاریس په دی بادشاہ باندې ور داخل شو د ځان یو شړې مضبوطه د ځان ته وکړه او په دې شو کیفیت کې ورغه تاو چې باندې چی یو کوچه سړی راغی هغه بادشاہ دی قانوني ور کړی دی ورېخمه ور باندې ور کړی دی مضبوط توشکی راوړی دی بالښتونه راوړی دی او یو شړل انسان ور داخل شو چې داغه هغه جامیم زګي او کوم شړې چې ځان چا پر کړو هغه زګا او داغه خواله ورغه دلیل له بدی چې امیش میدان تق خلق وړي د زګو پوغو دا نرمو فرمو لحیم و شهیم و فهیمو هغه انسانان به اچیر د میدان ویني شي بیلی هغه میدان چوڑی زګ انسانانو لیکن سره د دینه چې جامع د عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله عنه زړی د ځان یو شړې تا وکړی دا بدن باندې چې کومه جامه د اغم زګه ده او د یو ملنګ په صفت باندې ورغه لیکن همت ډیر اوچتو قامت ډیر اوچتو شکل ډیر اوچتو د توحید کمرنا چې د بری شنه کې بل او اغم د پلمبو باندې روان او په پړقیدو باندې او د ایمان بشاشت د ایمان عظمت په دې ځل کې د لور پروتو د هیڅ پرویم د ونه ساتل. کسرا بادشاہ شکل دا ولیدو یو ملګری چې دا سړی اسما په طرف باندې مخ روان دی عبد الله ابن حذافه السحمی یو ملګری لوي ویلي وی ورشه د محمد درې ملګری نه د محمد درې قاصد نه دا خط اسما خو راوړه سره کم شړل سړی راغی اسړی د عبد الله ابن حذافه السحمی مخ له ودرېدو عبد الله ابن حذافه السحمی ورته یو برک نظر باندې وکاته څه خبره ده ودا کوم خط چې تعالی محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه راوړی دی دا مونږ لراکا چې مونږ خپل بادشاہ لوي سستا ورتل پاکه ځکه مونږ مناسب نه غنو التقالین دي التوریخم دي التبالختون دي التتوشکی دي التدیر عزتمن اوچت انسانان دي ته یو شړل بڑل سړی پاکه ځکه مونږ ستاسو خودل نه کو دا عقل مونږ لن تقاضا نه کوي. عبد الله ابن حذافه السحمی ورته ویلا دا قط نشی کېدلې وجداد شمال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دسه امر کړي چې دا خطر والو د بادشاہ په دیلاس کې ورکا دا قطن کیږي نه چې زره وز دا خط تاسو تسلیم کوم زری بار ودرېګم تاسو دنه خط د کتو سره څه عمل کوي هغه تاسو کوی نه مال امر کړي دي چې د دې بادشاہ په دیلاس کې دا خط تکیدا زه دې تیار نه يم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط زبل چار ورکم څومره عجیب متبع ملګری قبل سړی ودا د سره درواله او اقزه لويس
د دې وجنه شکل امیر تعالی د شی په باره کې تشکیل درکې په بل چا باندې سپارښتل مکوا چې تعالی کومه طریقه خودلې دا په کوم کیفیت باندې خودلې امق عمل وکا امغه مسله وکا بعد دغه ټول حالات خپل امیر لراوړه وی اصله خبرې به کې دي ویندام نشي کېدلې ځکه زه تاسو را دعوت کوم بدی جاله کسرا بادشاہ د خپل ملګرو لوي ویلې وی پری د عبد الله ابن حذافه السحمی چې زما خو را روان شي چې کله کسرا بادشاہ له ورنږدې شو دغه خطر واخستو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قاصد په خپل لاس باندې د کسرا بادشاہ په لاس کې خودو چې مال پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلو چې په دې کیفیت وکا اوس مې راوړل د کسرا بادشاہ په دې وخت کې منشیر او وختو کاتب د هیره د علاقینا امر ورته داو کې چې دا خط کلاو کا ویل ولا چې په دې کې څه دي خط چې کله غکلاو کې په خط کې دا خبر و چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى كسرى عظیم فارس سلام علی من اتبع الهدى شروع کوم په نام د الله چې عام او خاص مهربان دی دا خط راغلی د محمد نشد الله رسول له هغه بادشاہ د فارس لا سلامتی دی په هغه چا باندې چې د حق تابعداري وکړه کې اسلام د قبول کې اسما سلام پتا باندې دی کې اند سره دی څه خبره معلومه شو د محمد رسول الله د دعوت لوی مقصد د رب العالمین عظمت د توحید لوی والی د الله رب العزت بندګۍ خلک دعوت ولا خطیب شریبنی په سراج المنیر کې لیکلي دي د سورې نمل د روایت په تشریح کې سنت طریقه دادا چې انسان به د خط په اول کې مکمل بسم الله الرحمن الرحیم لیکي باسمه تعالی بسم الله دا ناروا ده یول سیکل ناروا دي وسو شپګه ته ذالکل ناروا دي بلکې مکمل به لیکي دویم مرسل چې کوم سړی لګون کې دغه به د خپل نوم لیکي اس طرف فلان به طرف فلان او بل خط کې کمال دادي چې الفاظ لګي معنا په ډیره پرته د کسرا بادشاہ شکل دا خبره واوریدا من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الی کسرا یو د ملکه د لیوغونه په دې خط ور ټوب کړه او ټوټه ټوټه کې ویش کو و دا غلام وګوره زما دروم څنګه د محمد نوم مخکې لیکل شوی دی دا زما د غلامانو نه یو غلامو په کدا چې د نوم بسمانه په دې خط کې مخکې لیکل کېږي دا خط چې کوم وخت راواغستو زره زره کې ماتره ماته کې استی ورزولو بیا عبد الله ابن حذافه له ویل چې وځي د مجلس نه وځه سپک سړی چې ترغله د سپک کارونه تاسو کړی دي وې په دې وخت کې د اوت عبد الله ابن حذافه کسرا د مجلس نه اوته خونه پویدو چې اوس رب العالمین زما سره څو فیصله کوي زبو وجل کېږم او کنه زب آزاد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواله ورسم وخت تیر نه کې ایس حرکت وکي خدان سره دې شی ویلې کزه زره زره شم ټوک ټوک شم هیڅ پروا نه کوم رسول الله چې کوم کار د لپاره تشکیل کړو هغه الحمدلله ما ادا کی څومره جی خطر اورل د پیغمبر د خوانه د کسرا بادشاہ لور کول دا مرته تسلیم کې دې نور څخه کزه زره زره شم حلال شم میده شم هیڅ پر ویلار منه صحابه چې کوم وخت د شي حالات تورشه د به شفست ورب الكعبه کامیاب شو زمانه د کعبه پر باندې قسمی کسرا بادشاہ نه غسل اړه امر وکي د خپل باندې غاټون له چراولي عبد الله لیکن هغه مونږ نه شو یو څه وګرځيږي چې کله قتل په شروع کړل تل ګوري د عرب په دلاره باندې عبد الله ابن حذافه السحمی قدم اخسته او لاړو عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواله راغی او وی ویل شي یا رسول الله ما چې کړه د خد کسرا بادشاہ لور کې او پاغي کې لیکلي او بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى عظیم کسرا الى عظیم فارس کسرا یو د مداخت واقص ټوټه ټوټه کې جسمه د نوم د محمد نوم څخه مخکې ولیکل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي بمزق الله ملکه الله رب العزت دې ظالم دا حکومت ټوټه ټوټه کی خیره ورته وکړه دا خو یو مسله و دغه شان نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوندا لګلې دي د دې قیصر په طرف باندې وې کسرا چې په دې وخت کې بازار له خط ولېګلو د یمن والیو چې ورشه په دې حجاز کې وسړې پیدا شوی محمد عربي نوميږي دوه کسان مشورولې غډیر غختلي مضبوط خلکا چې هغه د دخواله ورشي او په دې وخت کې دامل الله سره لراولي دا څنګه دعوت راکې د ایمان په کدا چې داخله د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې وراله یو دوه کسان ورولېګل پولیسو ګيري خړېلې بریتانه پر خودلې و ګيري خړېلې وې چې کوم وخت دا مسله رااله نبی ورته ویلې چې تاسو چاره لګري وې منګه بازان وې سوجنه وې کسرا بادشاہ اغله امر کړی دی ګيري خړېلې دا کار مور کړی موږ خپل رب د امر کړی دی
چې ګيري وخره بریتام پرې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي موږ خپل رب دسه امر کړی دی چې تاسو ګيري پرې دی او بریتان وخره وینن خبر نه کو سبب وکړو مخیم ته واړو چې کله سباراله وسه مسله ده وی بازان تار پر موږ را لګلو زه چې داغه خواله اوس ورسو خو لیکن طریقه دا و چې تر څو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه مخامخواله کیږي دا دوړه پولیس د طایف په علاقه باندې رااله د عربو د مشرانو سره ملاقات شو وی په دې کې دا محمد ابن عبد الله سوی چې د نبوت داوی کړي وی دا په یثرب مدینه کې دا سړی دی وی شار علی ګری وی موږ بازان بادشاہ وی د سره پر علی ګری وی د سره موږ کار لرو یو دم هغه د خوشاله نه چکچک کړي خوشاله نه وکړي خپل ملګرو لزیری ورکړي خبر نه وینا وینن لوی طاقت د محمد سره په مقابله کې راغی هغه بوشګيريږي ختميږي باغا باج دشمنان هغه په دوی باندې خوشاليږي وي زه مجاهدینو سره پلانین خلک په ټکر باندې رااله دا مجاهدین بوز د منځزي پلانین سره په مقابله باندې پلانین رااله دا د منځزي دا ختميږي دا زیره شکر ورکه دا پولیس د خپل رااله او وی ویل چې موږ د بازان را غوښتي وو او وی ویلي کست شرط زمنګ د خبره تیار شي د کسرا د تکلیف نه بچ شي او کشر ته تیار نشي ګور تا بم برباد کیستا قوم برباد کیغه دومره خطرناک لکه نن يهود نصارا یا د قشان روسان چې خلې یادي دو چې چا سره ګوته واچولې نو یا به اغاز ګډوډ کی او یا به د قشن قوم ور باندې ګډوډ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مسکه شو او د خلکو لوي ویلي چې زه کم ذکر شپې سملې الته سملې پاتې شي سبب ګور وي چې کله سباش دی پولیس دی پیغمبر علی السلام له ویلې څنګه چل لته موږ د تک د پارسه تیارې کړې کنه چې داغه خواله دی ورشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل تاسو په کوم نیت باندې راغلي وی موږ بازار را لګلی وی ویلې وینن ورسینه را په دی خوا د کسرا سره وقت تاسو ملاقات ورشي هغه لو وجلو داغه بچي په هغه باندې الله مستعد کې شروي هغه دلدل کې دی وخصي د وجنه وی دې دوړ پولیس رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویل چې یا رسول الله ستا په باره کې د خلکو ویل چې دلته ولېونه پیدا شوې دي منګوس ومنل شي تلېونه کسرا چیرته مړ کیږي لکه اوس خلکو يهود نو سوارا چیرته ماتيږي روس چیرته ماتيږي د لوی طاقتونو چیرته ماتيږي وی خبر هم څه ده وی بازان له خبره لیکي وی غلم دا خبره وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم د شي ویلې چې کله د بازان خواله رااله وی ویلې موږ چې داغه خواله ورلو د شي خبره موږ وکړه هغه ویلې موږ انتظار کوو کچیرته یقینا کسرا مړی محمد الله نبی ایمان پیراوړو او کمل نه په د باندې موږ عمله کوو گزار باندې کوو لاستړي راوړو په خدا چې کاتب د زوی د خوانه راغی شروي د خوانه او پاغي کې ورته دا خبره لیکل شوی و چې یاد ساته خط تعالی د شروي د خوانه راغلی دی ته زما د خوانه د یمن په علاقه باندې امیر والی مقرری او پلار ما اوجره د وجه مسلې ده خپل قوم په خلکو باندې دلدل کولو وی په دې وخت کې دا خط شکل بازار لوستلو وی استده چې په یو طرف باندې وګرځو وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زګوي ورکوم په دې خبره باندې چې محمد الله نبی دی او ګوي ورکوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د باندې سوا رب العالمین نه اغه اسلام راوړو په دې خوا کې چې دا څومره خلکو دې ټول په دې وخت کې اسلام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په خپل ځبانه امیر مقرر کړی دی پاتې کړي اندې هغه د حالاتونو معلومه کړه د دین ورستا عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیصر په طرف باندې پیش کړي د روميانو په طرف باندې فالته چې ورځي د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه حکومت دی تقریبا 19 کال د هجرت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د روميانو په طرف باندې تشکیل برابر کې چې امیر دی هغه مقرر کې عبد الله ابن حذافه السحمی الته شکل وراله هغه له د معلومات راغی چې د عمر بن الخطاب پوجین راغلي دي مجاهدین راغلي دي او دا غوی په دې ژوند کې ایمان ورنوته لري دا غوی مضبوطی عقیده دي او د انسانانو چې رب العالمین درزاره پر د خپل سرونه تیریږي دا حالات د بادشاہ مخ کې نوریدلی و دې خلکو سره جګړه ګرانه ده خو وی ویلي د خپل فوجیانو لا کچیر د محمد پر ملګری کې او اسیر مونی ولو ژوندې مال راوالي په خدا چې جګړه کله شروع شو الله رب العزت د دې خلکو په قید کې عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ راوست بادشاہ له راوړو شکل راوړل وی ویل یا امیرا موږ د نبی کریم علی السلام په ملګرو کې وکښ نیولې دی عبد الله ابن حذافه السحمی ولې وی دی وخت کې عبد الله ابن حذافه السحمی د ډیرون دی بادشاہ مخ لکینو قتل ورته به ورته ویلې وی زه څه خبره تعالی وسکو عبد الله ابن حذافه السحمی ورته وایا وی اوله خبره تعالی دا کوم چې تنصرانی شه
د محمد د دین پرې د اسلام زمون په طرف باندې راشه او کچیر ترې د نصرانیت قبول کې اسلام دې پرې خودو مونږ تعالی را خوشی کوو په کوم طرف باندې جزي لاړ شه او ستاسو مونږ ډیر اوچت اکرام وکړو دلیل په دې چې د اسلام د دشمنانو سړی لا مجاهد لا اوچت انسان لا په مسلمانانو کې اولنې دعوت هغه د منصب دی اولنې دعوت د دې بيدینه دی وې دی وخت کې ډیر په غصه باندې دا خبره وکړه وې چې زر کرت اسما دی بدن لمرګ راشي دا مال ډیر مهم دی په نسبت سره دی چې نصرانیت په دین کې زور داخل شم یو کرتم نظر کرت دې زمړ شم عبد الله ابن حذافه السهمي ورته ویلي به ورته دا خبره وکړه دروم دی بادشاہ وې زه تا پیژنم چې ډیر قوي سړی د محمد پر ملګری کې اوچته خو لیکن دومره خبره ده کچیرته بل فرج او تقدیر دا کومه خبره زه تعالی پیش کوم د دې اومنه زما په حکومت کې نیمه حکومت په تعالی درکم بادشاہي کې بنی مای وی هغه اسیر چې هغه په دې پوله سونه کې زولنې وي هغه ورته مسکې شو ورته ویلې قسم ورته وکي چې والله قسم په الله ته خو مال ستا په حکومت کې نیمه حکومت راکې کدا ټول دنیا مال راکې بلکې دا د عربو چې څومره حکومتونه دا ټول مال راکې د محمد د دین نه د سترګې در په اندازه باندې زور سکیږم نه تاسو خبره ته چې پانی دنیا مال پیش کړي نو وی ویل ورته دی بادشاہ چې به نه نصرانی کیږي او نس ما سره په دین کې را شریکيږي چې دا کومه خبره تعالی پیش کوم اوس دی وښنم عبد الله ابن حذافه السهمي ورته ویلي وې د کوم شي اراده چې ستاده بس هغه ته قبول کوم او وښنم فوج ویلي ودار شلری صحرا له بوسي شاخ وزین ورته په خوشو باندې ولې کیدې چې دا وډرش نصرانیت انتخاب کې زما د مشرف زمانه اومني په کدا چې کله دوی بوتلو شاخ وزین ورته ویشتله هیڅ پروا ونه کړه ویغله شاخ وزینه منګو وشتل وست اسطوره رنگ وانه قستو وی اوس په دې خپو باندې ولې زخمی کی چې کله زخمی کی وی باغی باندې څه پیدا ورته رانغله به ورته ویلې وی راوړل یو کټوي دیګ راوړلو وی تیر په اور واچو د زيتون دی اور واچول ډیر انتهي وور په سبل کې چې سم اندش چو خټ کېدو وی اوس راولې عبد الله ابن حذافه السهمي چې راوستو اېدینه مخکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ملګری راواخسته د کټوي چې کله ورو غرزول صرف د غوخ نه یو دود جوړ شو او اډو کې پاتې شو ورته ویلي وې دا قبل انجامي یا نصرانیت قبول کا او یا دې تیار شه وې چې کله دا خبره دا ورته وکړه نو مخکې غوسه یا نو انتیسه غوسه شو وی ویل چې زر کرته په دې کې زورو غرزي زه نصرانیت تیارېږم نه خو دې تیارېږم امر وکړي چې وسه بوځي شکل ورنږدې کې د کټوي په طرف باندې پوجانو شیدانی ولو شکل وینې چې وروي غورځي د سترګونه وخلاړي د بادشاہ خو لراله وی ویل کې دې چې دا سړی د واپسې اراده لري نصرانیت کې داخلي دوی اراده لري مونږ چې دا دیګل ورنږدې کې د سترګونه وخلاړي ورته وی ویلې وجه سره چې دا وخ کې نه لاړي وی وخ کې مانه په دې مسله نه چې ستاره دي کټوي نه وی ریدم د تیرونه دی وی ریدم بلکې خبره ده چې د عبد الله ابن حذافه السهمي او ساده هغه د الله د دین لپاره ورو غرزه ختم بشي ارمان چې زر ساګانې د عبد الله ابن حذافه السهمي وي چې تا غرزولې د الله لپاره به ژوندې کړي به دې ور غرزولې به ژوندې کړي به دې ور غرزولې به دې ژوندې کړي دویم قول علماء دالي کړي وېشړه مال په دې رااله چې د ازمانه مخکې دوه مجاهدین تراونی ول او هغه دې کټو دیګ ورو غرزول دغه د بدن نمششنی لخړی اوتلی او اډو کې پاتې شو زما د دوی سره مقابله وا چې تاسو رب العالمین لډیر زر ورځي کزو وس کما ته دې غړول وروم غرزي لیکن یو سکند دو سکند خو زمانه مخکې رب العالمین خو لاړو په دې ماره شړا رااله چې کاش مخکې زور ورځیدلې وي تی بادشاہ ویلې چې دا څومره خطرناک خلک دي په یو شی باندې دا واپس کیږي نه د اسلام د دین نه او نه داخليږي په نصرانیت کې وېزه بتا خوشی کوم په دې شرط باندې جزماتن دی به تخولای دا ته مچکا عبد الله ابن حذافه ورته ویلي السهمي رضی الله تعالی عنه ته چې بیا ما خوشی کوي یوازې ما کدا نور اسیرانو یوازې تا وېزه بستاتن دی خپلوم په دې مناسبت باندې چې دا ټول اسیران تاسو ما سره خوشی هغه زدا ټول سره خوشی کوم اسم وې نقصان مول نه راکې وې چې کوم وخت سره ورته نږدې کې رب العالمین له التجا وکړه چې ربا استاد دین په خاطر استاد د دین د اسیرانو په خاطر دې سړي دا تندیز خپلوم د خپل ځان په خاطر باندې نه کما کب هم کې دی تیارېږم نه وې په خدا چې په دې وخت کې داغه تندې خپل کې لاړې ورته کړلې هغه د معلومه کړ چې زما تندې خپل کې ټول اسیران ورسره خوشی کړ د عمر بن الخطاب خواله شکل راغی عبد الله بن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه سترګې دوه خونه ډکې وي غریب نه ولې او ډیر انتهاز وې شړل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ورته ویل چې لماذا تبكي عبد الله ولې تجاړي ویننه
د خپل ځان په خاطر باندې دې ظالم تندې مخکول کړي نه دي بلکې د نور اسیرانو چې د محمد رسول الله مجاهدین دي ستا مجاهدین دي دغه د نجات لپاره ما د سلک زره تنزل غونډې کړي دي اسنه که په ورځ قیامت د الله مخې له ودرېګم او مال دا خبرو کې چې عبد الله ابن حذافه تا دی وخت کې د دشمن لک زره د اثر ولې کته کې ټټواله دی ولې وکي وی عمر بن الخطاب خپل مشړل او ملګرو له ویری وی دا څومره مسلمانان چې په دې مجلس کې ناس دي دی عبد الله ابن حذافه د ټول مسلمانانو د نجات لپاره دا کار کړي ډیر اوچت کار کړي دي خو ځل تسلی په دې باندې راځي چې د تندې موږ خپل کو ځکه اسلام له اوچته کارنامه کړي دا اولنې کس بزوم چې زه تندې خپل کوم به بتاسو عمر بن الخطاب ورته راځي شو اول هغه تندې خپل کې دغه نور سبه د نور ملګرو حتی تر دې پورې چې د عبد الله ابن حذافه السحمی په زړه کې کم خفغان راغلی او چې رب العالمین زمانه په دې باندې خپشوي نه وي هغه ختم شو نو رب العالمین دې صحابه کرام شي تابعداري موږ تاسو را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه